سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. نننۍ ویډیو چې دا بیا هم د سپیکینګ برخې څخه ده. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د هیلو او های ترمنځ توپیر او فرق در پیژنو چې په هیلو سره موږ په کوم ډول خلکو نه سلام اچولی شو، په های سره موږ په کوم ډول خلکو نه او کله سلام اچولی شو. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ. ښه، لومړی به راشو په هیلو باندې به رڼا واچوو چې هیلو موږ له کوم ډول خلکو لپاره استعمالولی شو، یعنې په هیلو سره سلام په کوم ډول خلکو باندې اچولی شو. نو دلته موږ هغه خلک راخیستي دي چې موږ په هیلو سره په هغه نه سلام اچولی شو. زه تاسو ته یو تصویر ښایم. ښه، لومړی تصویر تاسو وګورئ، په هیلو سره سلام موږ تاسو په خپلو ملګریو باندې هم اچولی شو. هغه که زموږ د ښوونځي ملګری وي، د هر ډول ملګری وي، د هره برخې په هغه نه موږ هیلو سره سلام اچولی شو. په دوهم قدم کې زموږ هیلو باندې سلام، یعنې په هیلو سره په هر ډول عادي وګړي باندې که هغه موږ پیژنو یا یې نه پیژنو په هیلو سره په هغه نه سلام اچولی شو. یعنې که هغه زموږ ملګری وي یا مو نه وي ملګری، خپل مو وي نه وي مو خپل، په هیلو سره سلام پرې اچولی شو. دریم نمبر کې تاسو ګورئ، په لوړ رتبه خلکو باندې هم موږ په هیلو سره سلام اچولی شو. که هغه مثال ملکان وي، مشران وي، یا پلار شو مثال، یا د کوم کلي ملک شو، یا مثال استاد شو، یا ډاکټر، یا ولی، داسې نور مثال لوړ رتبه خلک باندې هم موږ په هیلو سره سلام اچولی شو. په استاد نه یا مثال مدیر نه، سرمعلم، ښوونکي په همدې باندې هم موږ په هیلو سره سلام اچولی شو. په سټوډنټ شاګردانو باندې هم موږ سلام په هیلو سره اچولی شو. په ډاکټر او نرس باندې هم موږ په هیلو سره سلام اچولی شو. نو هیلو چې دی دغه رسمي دی، یعنې فارمل دی. موږ د هر ډول خلکو لپاره هیلو استعمالولی شو، هغه که لوړ رتبه خلک وي او که ټیټ رتبه خلک وي. اوس اصلي خبره په های کې ده چې های موږ د کوم ډول خلکو لپاره مثال استعمالولی شو، په کوم ډول خلکو باندې په های سره سلام اچولی شو. اوس فرا شو د های برخې ته، په های نه به رڼا واچوو. ښه، دلته ما په های کې هم تصویران راخیستي دي، هغه تصویرونه چې موږ په هغه خلکو باندې په های سره سلام اچولی شو. لومړی تصویر ته تاسو وګورئ، دلته په دې تصویر کې شاګردان ښکاري، ټولګیوال ښکاري. نو تاسو په های سره سلام په خپلو ټولګیوالو باندې، که هغه د ښوونځي ټولګیوال مو وي، یعنې نږدې ټولګیوال چې تاسو هغه سره ارتباط لرئ، په خبره سره پوهیږئ، نږدې ملګری مو وي، هغه که د پوهنتون وي، هغه که د انسټیټیوټ وي، یا د کورسونو د هرې برخې وي، نو تاسو په همدې نه هم په های سره سلام اچولی شئ. په دوهم نمبر کې ستاسو د کورنۍ غړي لکه ورور، خور، پلار، مور، په همدې نه هم تاسو په های سره سلام اچولی شئ. یا مثال نږدې دوستان. نو فرق یې هم همدا دی، ورځنی فرق، چې های چې دی ان فارمل دی، یعنې غیر رسمي دی، او هیلو رسمي دی، فارمل دی. هیلو چې دی هر ډول خلکو لپاره تاسو استعمالولی شئ، او های چې دی هغه بیا فقط تاسو د نږدې دوستانو، ملګرو، د کورنۍ غړو لپاره تاسو استعمالولی شئ. نو هیلو های چې دی بیخي په انګلیسي ژبه کې د همدې استعمال مهم دی، ځکه خدای مکړه تاسو د یوه داسې ناشنا یا مثال داسې لوړ رتبه خلکو سره مخامخ شئ، تاسو بیا هغه ته په های سره سلام وچوئ، دا یوه بې احترامي برېښي، یو داسې بې احترامه سړی معرفي کیږي، لکه د چا چې مثال تاسو احترام نه ساتئ. نو په انګلیسي ژبه کې د تاسو د سره یاد وساتئ چې تاسو به لوړ رتبه غټو خلکو لپاره مثال، یا داسې خلک چې تاسو سره پیژنئ نه، مثال سره ناشنا وئ، هیلو استعمالوئ، او د نږدې ملګري دوستانو لپاره له های څخه استفاده کولی شئ. نو خدای دې وکړي چې پوه شوي وئ، کومه ستونزه او مشکل نه وي د هیلو او های په فرق. ښه وخت.